بسم الله الرحمن الرحیم. تیر ورځ موږ تاسو اریتمیاګانې شروع کړې او په اریتمیاګانو کې موږ تاسو ساینس اریتمیا او ساینس ټیکیکارډیا او ساینس برډیکارډیا باندې وغږېدلو. نن ورځ موږ تاسو اټریل پریمچور کانټراکشن باندې غږیږو. د دې لپاره چې په اټریل پریمچور کانټراکشن باندې پوه شو نو موږ تاسو باید وینټریکولر پریمچور کانټراکشن ورسره یو ځای ووایو چې د دواړو ترمنځ هلته تفاوتونه یا فرقونه وي. نو چې د دواړو فرقونه یو ځای وي چې هغه موږ په کمپیریبل ډول باندې ووایو یا په مقایسوي ډول باندې ووایو نو بیا به ور باندې ښه پوه شئ. یو اټریل پریمچور کانټراکشن دی، یو وینټریکولر پریمچور کانټراکشن دی. یو اټریل پریمچور کانټراکشن دی، یو وینټریکولر پریمچور کانټراکشن دی یا وی پی سی چې ورته وایي. هغې ته اے پی سی وایي او دې ته وی پی سی وایي. اے پی سیز او وی پی سیز. اټریل پریمچور کانټراکشن دا په اوسین کې د یو اکټاپک محراق نه دلته امپلس یا سیاله منشا اخلي. اټریل پریمچور کانټراکشن کې سیاله یا امپلس یا سټیمولی دا د یو اکټاپک محراق د منشا اخلي. نارملی خو د اسینوډ نه منشا اخلي، خو په اے پی سی کې دا د اټریا نه د یو اکټاپک محراق نه سالي منشا اخلي. هغه داسې چې مثلا موږ تاسو ګورو دلته به دا شکل رسم کما که موږ تاسو ګورو دا رائټ اټریم دی او دا لیفټ اټریم دی او دا رائټ وینټریکل دی او دا لیفټ وینټریکل دی او دلته سینوډ دی. سینوډ خو چې فایرینګ کوي دا خیوزن ډیپولرز کې او چپوزن ډیپولرز کې انټرنوډل پته د لار نه وینوډ ته راځي او دلته سټیکیو بیلاندې ښکته کېږي. خو که چېرته د یو اکټاپک محراق نه منشا والی مثلا اکټاپک محراق دلته دی، دا فایرینګ ورسره کوي نو تاسو پوهیږئ چې یو خو به نارمل سینس بیټ راځي په خپل وخت راځي او یو اکټاپک محراق نه چې کوم منشا اخلي هغه به پریمچور راځي، د خپل وخت نه مخکې به راځي. هغه د خپل وخت څخه مخکې راځي، د خپل وخت نه مخکې. په همدې خاطر یې څه وایي؟ پریمچور ورته وایي. پریمچور مینس چې د خپل نارمل ټایم نه مخکې راځي. مثال تاسو ته زه وایم، دا پی ویب ده، دا د کیو آر ایس ده، دا د ټي ویب ده، دا د بله پی ویب ده، دا د کیو آر ایس ده او دا د ټي ویب ده. اوس ګورئ یو پی خو دلته راله او بله پی په دې ځای کې راله او بله پی مثلا دلته راله، نارمل شکل لري، اپرایټ دی، اپرایټ او راوند شکل لري. اوس ګورئ دا خو نارمل شکل دی، نارمل راغلی ده. خو په اے پی سی کې یا په اټریل پریمچور کنټراکشن کې دا پی ویب د خپل نارمل موقعیت څخه مخکې راځي. پی ویب د خپل نارمل موقعیت څخه مخکې راځي پریمچور حالت کې. مثلا داسې به وي او بل کنفیګوریشن کې به فرق وي. کانټور د پی ویب به دا مختلف وي نسبت نارمل پی ویب ته. ولې به مختلف وي؟ ځکه دی چې کوم ځای نه منشا اخیستې ده هغه د اسینوډ سره فرق لري. اوس ګورئ دلته یو نارمل پی ویب ده، دلته تاسو فرض کړئ چې دلته یو نارمل پی ویب ده، دلته یو کیو آر ایس دی. تاسو فرض کړئ چې دا په خپل نارمل موقعیت باندې راغله. لږ به نور هم دې خوا کړم چې موقعیت یې بیخي برابر شي. تاسو ګورئ دلته پی ویب په خپل ځای راله که نه؟ دلته پی ویب څنګه راله؟ په خپل ځای. خو دلته پی ویب څنګه شوله؟ د خپل نارمل موقعیت نه را مخکې شوله. دلته باید پی ویب په دې ځای باندې راغلی وی، دې ځای کې پی ویب راغلی وی. دا پی څنګه راله؟ دا مخکې راله، مخکې د خپل نارمل موقعیت نه مخکې راله. او بل دا پی ویب چې ګور دا سمال ده، وړه ده. دا پی ویب څنګه ده؟
دا سمال ده. تاسو دی پی ویب ته وګورئ او دی پی ویب ته وګورئ. دا پی ویب څنګه ده؟ نارمل ده. دا پی ویب څنګه ده؟ سمال ده، وړه ده، کوچنۍ ده. کوچنۍ ده. پی ویب څنګه ده؟ کوچنۍ ده، نارمل نه ده بلکې کوچنۍ ده. دې پسې چې بیا بله پی رسمیږي، مثلا دا نارمل پی ویب ده، دا نارمل پی ویب ده، دا به هم لږ رامخکې کېږي. فرق د دې پی او د هغې پي ترمنځ څه شی دی؟ دا پی نارمل شکل لري او دا سمال ده، وړه ده. بل دا پی په هغه خپل نارمل موقعیتونو باندې راغلی ده او دا پی د خپل ځای نه مخکې راغلی ده. تاسو پاس شکل هم وګورئ. په شکل کې تاسو ګورئ، تاسو په شکل کې ګورئ چې دلته ګور دا نارمل پی ویب ده، صحیح ده؟ دا نارمل پی ویب ده. دلته تاسو ګور نارمل پی ویب ده. دا بله پی باید په دې موقعیت باندې راغلی وی. څلورم پوزیشن یې باید کوم ځای وی؟ ګور اول دوه درې څلورم پوزیشن به دلته وی که نه؟ دا دلته راغلی ده مخکې. اوس تاسو دی پی ویب ته وګورئ او تاسو دی پی ویب ته وګورئ. کله کله دا پی ویب وي په دې کې وارث کې په دې ټي کې مدغم کېږي. حتی دا ټریل پریمچور کنټرکشن پی ویب کله نه وي، کله بیخي ټي کې مدغم شي. ټي کې څه شي؟ مدغم شي، خو کله نه مدغم کېږي. نو ګورئ دا پی نسبت دی پی ته فرق لري، حتی دا کې وارث هم نسبت دی کې وارث ته فرق لري، خو زیاتره وخت کې وارث نارمل وي. کې وارث صحیح نارمل وي. دې ته ای پی سی یا ټریل پریمچور کنټرکشن وایو. دلته ګورئ څو شرطونه دي. په اټرل پریمچور کنټرکشن کې به پی ویب به موجوده وي خو کانټور به صحیح، دا به نسبت نارمل شکل ته نارمل پی ته فرق ولري. نارمل پی ویب ته نه به صحیح، دا به ډفرنٹ وي. د دې کانټور یا کنفیګوریشن به نسبت نارمل پی ته څنګه وي؟ مختلف وي. یو خو پی به موجوده وي. دویم فرق دا دی چې دلته به کیو آر ایس نارمل وي، نارمل کیو آر ایس به وي. او دریم شرط دا دی چې په دې حالت کې به پی ویب او ټي ویب به یا کیو آر ایس او ټي ویب به دا به هم جهته وي. concordance QRS and T wave دا به هم جهته وي. او څلورم فرق دا دی، یعنی معنا QRS به نارملی لیس دین 0.12 سیکنډ وي ښه. او څلورم شرط دا دی چې کمپنسیټری پاس به انکمپلیټ وي. په دې کې compensatory pause به پدې کې incomplete. compensatory pause به دې کې incomplete وي. اوس به موږ تاسو وګورو چې ventricular premature contraction کې څنګه وي. ventricular premature contraction کې اکثر وخت نو پی ویب، زیاتره وخت پی ویب نه ورکی. دویم فرق دا دی چې دلته به کیو آر ایس وایډ وي، وائڈ بھی مور دین 0.12 سیکنڈ، اکثر 0.14 سیکنڈ طرح سی 0.14 سیکنڈ ہونا جاتی گی. او بل خبره په کې دای چې بیزار شیپ بلری ګډوډ شانتي شکل بلری. واو په وینټریکولر کې وینټریکولر هم در طرف مو ما هغه پریمچور دا پریمچور دا. او دلته کیو آر ایس او टी वेब چې د ډسکنکورډنسي مخالف الجهت وي. ډسکنکورډنس مینس که کیو آر ایس پورته راغلی ټي بخکته تلی او که ټي پورته راغلی کیو آر ایس بخکته تلی. او څلورم فرق دا دی چې دلته به کمپنسیټری پاس یا معاوضوي صفحه به کمپنسیټری پاس به دلته کمپلیټ وي. کمپنسیټری پاس بلته څنګه وي؟ دا به کمپلیټ وي. معاوضوي صفحه بلته مکمل وي. کمپنسیټری پاس به څنګه وي؟
وایم درله اوس کمپنسیټري پاس بل د څنګه مکمل وي را به شو اوس دلته به یو شکل وګورو دا وینټریکولر پریمچور کنټرکشن دی اوس تاسو دلته ګورئ تاسو دلته پیښ کارېږي پیښ ده دا خو ټي وی دا بل دا ټي ده ها اوس دا کیو آر اس وایډ ده که نیرو دی شکل منظم ده که غیر منظم ده ټي سره هم جهت ده که مخالف الجهت ده دا ټي ده او کمپنسیټري پاس باندې درته اوس خبره کوم او په دې شکل کې تاسو وګورئ پیښ ده که نه یو کیو آر اس وایډ دی نه نیرو دی نسبت هغې ته او بل دا چې بیزار شیپ نه لري همدا رقم تقریبا شکل لري او بل فرق دا دی چې هغه ټي او ګورئ کیو آر اس اپریټ دي دواړه یو شی دي ګور دا کیو آر اس هم پورته ده او ټي دې هم څه ده اپریټ ده اوس خبر ده چې تاسو باید په کمپنسیټري پاس باندې پوه شئ چې کمپنسیټري پاس وایي څه ده دا تاسو فرض کړئ چې یو نارمل سټرپ دی څه دی نارمل سټرپ دی اوس به موږ تاسو یو اب نارمل سټرپ رسم کوو چې په هغې کې پریمچور وي دلته اوس تاسو ګورئ په دې شکل کې دا بیټ څنګه دی سمال دی که نه دا بیټ نسبت دا باید په دې ځای باندې راغلی وی خو هغې نه څنګه راغلی مخکې راغلی ځکه موږ ورڅه وایو پریمچور بیټ ورته وایو ښه اوس کمپنسیټري پاس څه ته وایي دا پریمچور بیټ دی که نه دی او دا بیرته ورپسې نارمل بیټ دی که نه دی او دام یو نارمل بیټ دی که نه دی نارمل بیټ کې څومره فاصله کمه شوې ده دومره فاصله کمه شوې ده که نه دا فاصله کمه شوې ده دا فاصله چې د دې نارمل بیټ نه تر پریمچور بیټه پورې دا فاصله په دې کې کمه شوې ده په دې انټروال کې دې پسې چې کوم انټروال راځي دا د دې کمپنسیټري پاس دی دا باید د دې په واسطه باندې معاوضه شي کمپنسیټري پاس څه ته وایي د پریمچور بیټ نه تر نارمل بیټه فاصله دغه فاصله چې تاسو ته ښکارېږي دا کمپنسیټري پاس دی د پریمچور بیټ نه تر راتلونکي نارمل بیټه پورې فاصله دا فاصله چې دا چې د کمپنسیټري پاس دی ته وایي کمپنسیټري پاس کوم فاصلې ته وایي د پریمچور بیټ نه تر نارمل بیټه پورې فاصله چې ده دا څنګه دا کمپنسیټري پاس دی دا باید څه شی کمپنسیټ کې معاوضه کې معاوضوي صفحه ورته وایي دلته چې کوم کموالی دی دا باید معاوضه کې که معاوضه که کمپنسیټري پاس څنګه دی کمپلیټ دی که معاوضه نه که پوره انکمپلیټ دی اوس به ته څنګه معلومې تا ته ساده مثال در کوم دا فاصله د نارمل بیټه تر پریمچور بیټه فاصله جمع کمپنسیټري پاس دا دواړه چې جمع کی دا باید یو نارمل بیټه تر بل نارمل بیټه فاصلې دوه چنده شي که دوه چنده شو کمپنسیټري پاس پې کمپلیټ دی که دوه چندونه کم شو کمپنسیټري پاس پې کې انکمپلیټ دی ځکه ګور دا باید د دې دوه چنده شي که نه ګور دا جمع ده که چېرته د دې دواړو په اندازه شو
کمپنسیټری پاس څه دی کمپلیټ دی که د دې دواړو په اندازه نه شو کمپنسیټری پاس انکمپلیټ دی زه تاسو ته مثال وایم موږ فاصله اندازه کوو د نارمل بیټ نه تر پری مچور بیټه پورې مثلا د نارمل بیټ نه تر پری مچور بیټه پورې دا یو غټه مربع د 2 او د 3 څو غټه مربع شوي 3 نو دلته به موږ وسولې کو د نارمل بیټ نه تر پری مچور بیټه پورې د نارمل بیټ نه تر پری مچور بیټه پورې فاصله 100 ملي متر شولا 15 ملي متر شولا کنه ځکه 3 غټه مربع راځي راځو اوس دلته کمپنسیټری پاس تر اوس دي کې سوري 1 2 3 4 1 2 3 4 د پریمچور بیټ نه تر بل نارمل بیټه پورې فاصله څومره شوله 60 ملي متر 60 ملي متر یا دې ته موږ چې د پریمچور بیټ نه تر نارمل بیټه پورې کمپنسیټری پاس هم دي ته ویلې شو کمپنسیټری پاس څومره شو 60 ملي متر اوس راځو د نارمل بیټ نه تر بل نارمل بیټه پورې فاصله ګورو یو غټه مربع 2 3 4 1 2 3 4 یو نارمل بیټ نه تر بل نارمل بیټه پورې د یو نارمل بیټ نه تر بل نارمل بیټه پورې دا فاصله ټوله څومره شوله 60 ملي متر شوله نارمل بیټ نه تر نارمل بیټه فاصله څومره شوه 60 ملي متر موږ چې دا دواړه فاصلې جمع کوو څو راځي 15 ملي متر د شلو دوه چنده کېږي دوه چنده نه کم شو که نه شو کمپنسیټری پاس څنګه شوله انکمپلیټ شوله ګورئ ساده خبره ده د نارمل بیټ نه تر پریمچور بیټ او کمپنسیټری پاس دا دواړه باید د نارمل بیټ نه تر بل نارمل بیټه فاصلې دوه چنده شي که دوه چنده شو دا کمواله معاوضه شو کمپنسیټ شو کمپنسیټری پاس کمپلیټ ده او که چېرته معاوضه نه کو که دا فاصله جمع دا فاصله د دې فاصلې دوه چندونه کمه شوله دا کمپنسیټری پاس انکمپلیټ ده نو په آرټریل پریمچور بیټ کې کمپنسیټری پاس څنګه انکمپلیټ او په وینټریکولر پریمچور کنټراکشن کې دا کمپنسیټری پاس صحیح دا کمپلیټ اوس به وینټریکولر رسم کما دا پاکم چې تاسو په وینټریکولر پوه شئ دا یو نارمل سټپ شو دا چې شو یو نارمل سټپ شو اوس راځو یو اب نارمل سټپ رسمو اوس دلته راځو مونږه دا اوس مونږ تاسو ته څه راخی وینټریکولر پریمچور بیټ دی کنه دی ها وینټریکولر پریمچور بیټ دی کنه دی ګوره پیشته کیواره څنګه ده وایډ ده شکل څنګه دی او ټی څنګه د ټی سره اپوزټ ډایریکشن کې ده اوس ګورو چې کمپنسیټری پاس پکې کمپلیټ دی که انکمپلیټ دی موږ تاسو راځو دا اندازه کوو دا فاصله او به دا فاصله اندازه کوو مثلا 1 2 3 1 2 3 دا نارمل بیټ دی دا پریمچور بیټ دی د نارمل بیټ نه تر پریمچور بیټه پورې فاصله څومره شوله 15 ملي متر صحیح شوه اوس راځو 1 2 3 4 1 2 3 4 5 د پری کمپنسیټری پاس څومره شو 15 ملي متر 1515 40 ملي متر اوس راځو دا اندازه کوو 1 2 3 4 1 2 3 4 د نارمل بیټ نه تر بل نارمل بیټه پورې فاصله څومره شوله 60 ملي متر شوله نو تاسو اوس دا 40 راواخلئ په دې 60 تقسیم کړئ اصل به دوه درنه کې درته دا 40 راوالی په دې 60 تقسیم کړئ تاسو ته حاصل څو درکړي 2 معنا دا ده چې دا فاصله جمع دا فاصله د دې فاصلې دوه چنده شوله دیز نه معلومه شي ګور دا د نارمل بیټ نه شروع شي او بیا دا په د نارمل سره برابر اوس کمپنسیټری پاس څنګه شو کمپلیټ شو دا فاصله جمع دا فاصله د دې فاصلې دوه چنده شو دلته تاسو ګورئ دلته به تاسو ارټریل کې پریمچور بیټ ګورئ اوس مثلا
دا یو پریمچور بیټ دی. ګور دا په دې ځای باندې راغلی وی. ګور مخکې راغلی دی، خپل ځای نه مخکې راغلی. دلته ګور دا مخکې راغلی دی، نه کې وایرس وایډ دی، نه ټي سره اپوزټ ډایرکشن کې دی. ګوره دا باید په دې ځای راغلی وی دلته، خو دا خپل ځای نه څنګه راغلی دی؟ مخکې راغلی دی. دې ته څه وایي؟ اټریل پریمچور کنټرکشن ورته وایي. ښه دا اټریل پریمچور کنټرکشن و. اټریل پریمچور کنټرکشن علاوه اوس موږ تاسو یو بل شی په دې کې یو بل اریتمیا وایو چې هغې اریتمیا ته PSVT ورته وایي، پیروکزسمل سوپراوینټریکولر ټیکیکارډیا، یا دې ته وایي سوپراوینټریکولر ایوینوډل ری انټران ټیکیکارډیا ورته وایي. عامه ټیکیکارډیا ده، اکثره په ځوانانو کې منځته راځي، صحتمندو خلکو کې منځته راتلی شي. پیروکزسمل سوپراوینټریکولر ټیکیکارډیا یا اصطلاح کې ورته PSVT وایي، یا ځینې ورته SVT وایي. SVT سوپراوینټریکولر ټیکیکارډیا، او ځینې ورته PSVT دا چې ناڅاپه شروع کېږي پیروکزسمل ورته وایي. دا څنګه منځته راځي او دلته په ECG کې کوم چینجز منځته راځي؟ پیروکزسمل سوپراوینټریکولر ټیکیکارډیا یا PSVT چې ده دا د ری انټري میکانیزم په اساس منځته راځي. ری انټري میخانیکیت په اساس باندې. اوس به تاسو وایئ چې ری انټري دا چې ری انټري سرکټ په ایوینوډ کې قرار لري، نو ځکه دې کله کله ایوینوډل ری انټرانټ ټیکیکارډیا ورته وایي. ایوینوډل ری انټرانټ ټیکیکارډیا دا داسې وي. اوس موږ تاسو ګورو دلته هارټ دی، دلته سینوډ دی او دلته ایوینوډ ده. سیله راځي خیوزنډي پولرس کې، چپوزنډي پولرس کې راځي چېرته ایوینوډ ته، او د ایوینوډ له لارې هیڅ بنډل ته بیا بنډل برانچ او بیا داسې ښکته کېږي. خو په دې ایوینوډ کې یو سرکټ دی، د ایوینوډ کې یو سرکټ دی. هغه سرکټ داسې دی، یو سیله راښکته کېږي لاندې، په دې لاره هم راښکته کېږي او په دې لاره هم راښکته کېږي، او بیا د یوې سیلې یو کرنټ په شکل باندې د ایوینوډ نه لاندې ځي. دا داسې لکه چارۍ کې چې داسې یو چمنګی غوندې ورکړی که نه، دې خوا موټر ځي او دې خوا موټر ځي او بیا خوا سره بیرته یو ځای کېږي. دلته دوه پتویګانې دي، دوه پتوی دي. یو پتوی سلو پتوی ده، سلو پتوی، او یو چې د فاست پتوی ده. د ته الفا وایي کله، او ځینې کتابونو کې د ته بیتا پتوی وایي. نارمل چې کرنټ راښکته کېږي په فاست پتوی کې سپیډ سره ځي سیله، د دې سپیډ چې دی زیات دی. دلته سیلې سپیډ څنګه دی؟ زیات دی په دې پتوی باندې، تیزه ځي. خو د دې پتوی مشکل دا دی چې د دې ریفریکټري پیریډ اوږد دی. ریفریکټري پیریډ څنګه دی؟ اوږد دی. او تاسو فیزیولوژي کې لوستي کارډیک مسلز او دا شیان چې کله یوه سیله په جریان کې دویمې سیلې ته بیا په هماغه قوت سره چې بله سیله راشي ځواب ورته نه وایي. نو دلته ریفریکټري پیریډ چې دی دا اوږد دی، پرولانګ دی. او سلو پتوی چې ده دلته سیله په سلو ډول باندې ځي. دلته سپیډ څنګه دی؟ دا سلو دی، خو ریفریکټري پیریډ لنډ دی. د دې معنا دا ده چې یوه سیله په دې لاره راځي، دا به ډېره په قلاره را روانوي. خو چې سیله ختمېږي دا ریفریکټري پیریډ به ډېر زر ریکور کېږي. خو فاست پتوی کې سیله په تیزه باندې ځي، و ریفریکټري پیریډ یا عاصي صفحه چې ده دا اوږده وخت دپاره پاتې کېږي، دا زر نه ریکور کېږي. په نارمل ریدم کې، په نارمل حالت کې سیله راځي
دلته سپیډ سره راکته کېږي لاندې ځي خو دا چې دلته بله سیله نه مني چې دې خوا لاړه شي بله سیله نه مني ځکه چې دا په خپله د دې ریفریکټري پیریډ اوږد دی بله سیله دې خوا نه را روانه ده دا چې دلته را رسېږي دلته خونسا کېږي دا له منځه ځي دلته دا بلاک کېږي لاندې نه ځي لاندې نه ځي دا بلاک کېږي ښه چې بلاک شوه اوس به څه کېږي کله چې دا خو نارمل ساینس میکانیزم دی او ساینس کې د سینوډ سیله راځي چېرته کوم ځای اکټاپیک محراق دی یو فایر یې وکړو یو اکټاپیک محراق نه څه شی راغله ارټریل پریمچور بیټ راغی ارټریل پریمچور کنټراکشن راغی چې کله ارټریل پریمچور کنټراکشن راشي یو خو نارمل دلته روانه ده سیله دا بله سیله مني نه ځکه د دې ریفریکټري پیریډ اوږد دی او د اکټاپیک محراق نه بله سیله راله فایر راغی دا فایر څه کوي دا خو نه مني داسې راتاویږي په دې لار راځي کله چې په دې لار راشي په دې لاره نو د دې هغه ریفریکټري پیریډ ختم شوی ریکور شوی او د دې دا ریفریکټري پیریډ څه باقي نو دا سیله دې نه راتېرېږي لاندې راځي تر څو دا لاندې ځای ته راځي د دې هم ریفریکټري پیریډ ختم شي ختم شي کله چې د دې هم ریفریکټري پیریډ ختم شي نو دا سیله لاندې هم ښکته کېږي او بیرته پورته پروپاګیشن د ریټروګراډ شکل باندې پورته کېږي بیرته شاته بیرته پورته کېږي داسې همدا سیله دې طرف نه چې راله لاندې ښکته شو داسې پورته کېږي داسې دا څه وخت ځي دلته دې هغه ریفریکټري پیریډ ټیم دې وخت کې دې هم کور شوی دا هم ختم شوی نو دا سیله چې پورته لاړله نو بیا دا ریسرکټ کېږي همدا سیله دې خوا نه هم راځي دا او دا سیله هم څه کېږي ریسرکټ کېږي دا نو ریټ ورسره څه کېږي ریټ ورسره زیاتېږي دا چې تاسو ګورئ چې دا سیله ورسره ریسرکل کېږي ریټروګراډ شکل باندې ښکته نه پورته خوا ته ځي نو پی ویب چې راځي پی چې رسمیږي په دې سی جي کې پی به یا داسې اکثر وخت سرچپه راځي او فقط د کیو آر اس نه لږ لاندې راځي لږ لاندې شاته راځي ګوره ځکه چې دلته خو سیله ښکته شوي وینټریکل ډیپولریس کړي دي هغې نه کیو آر اس رسمیږي خو دا خو په ریټروګراډ شکل پورته شوې ده اوزینات ډیپولریس کړي نو دا اوزینات د وینټریکل نه یا وروسته ډیپولریس کېږي نو ټي به څه راځي سرچپه پي به څه راځي سرچپه به راځي او د کیو آر اس نه به شاته راځي یو دویم دا چې کیدای شي چې اټریا ان وینټریکل همزمان ډیپولرایز شي اټریا وینټریکل څه شي همزمان ډیپولرایز شي او هیڅ پی وی پکې ونه ګورو اوزینات خو ډیپولرایز کېږي خو دلته بیا زیات ډیپولرایز کېږي او زیات سیلي وینټریکل ته ځي ځکه سیلي خو زیاتېږي که نه کرنټونه رینټري کېږي بیا ځي او هغه لاندې راځي وینټریکل ډیپولرایز کوي په همدې خاطر دې کې ریټ ډېر زیاتېږي دا ټکیکارډیا دي ترې انټري ټکیکارډیا ورته وایي رینټري معنی په همدغه سرکټ باندې سیله ځي بیا ریکور کېږي ځکه دې ته دلته ریټ پکې تقریبا 140 نه واخله تر 240 پورې پکې ریټ رسېږي هارټ ریټ پکې څومره 140 نه 240 پورې خو دا چې په منظم انټروال باندې دا سیله وینټریکل ته ځي وینټریکل په منظم انټروال باندې څه کېږي ډیپولرایز کېږي نو دلته به د آر انټروال دا به نارمل وي نارمل معنا دا ده چې دا به ریګولر به وي بخښنه غواړم نارمل نه بلکې ریګولر به وي شارټ به وي خو ریګولر به وي دې شکل کې تاسو ګورئ دا نارمل پروپاګیشن د سیلې دی نارملی راښکته کېږي داسې هم راځي او دې خوا ته هم راځي دا چې د سلو پته ده دا فاسټ پته ده او دا دلته بیا دا ورکېږي بل شکل شته دی او دا سیله لاندې راښکته کېږي نارملي په دې شکل کې ګور دا ځواب نه وي ځای ته بلاک شوی فاسټ پته سیله دې خوا ته راځي دې خوا ته خو ځواب نه وي که نه دا سیله هم دې خوا ته راځي همدا سیله بېرته څه کېږي ریانټري کېږي داسې لکه دلته ګوره دا کنډکشن ډیلی شوې دلته که نه دلته څه شوې ده ریانټري شوې ده دلته تاسو که وګورئ دا ګور دا ټي ده دا پي ده دا پي ویب ده خو څنګه راغلې ده سرچپه راغلې ده دا سرچپه راغلې ده
د دې علت شي دا سرچپه راځي د دې علت دا ټي ویب ده د دې خواته دا ټي ویب ده او دا پی ویب اکثره د کیوارش شاته راځي او حتی وایي چې دا د ام دی آر شاته راځي کله کله نو د سرچپه کېدو علت دا دی چې دلته اټریا په ریټروګریډ شکل باندې ډیپولرایز کېږي لاندې خونه ډیپولرایز کېږي نو ځکه پی د دې ځای چې اپریټ راشي دا څنګه راځي ډاونورډ راځي enough for today see you inshallah on Saturday